د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ افغانستان په وضعیت خبرې کوي. جزئیات ویډیو کې وګورئ. چینل هم سبسکرایب کړئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ فبروري 26 خو 2 د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د افغانستان په وضعیت باندې خبرې وکړي. د دغه شورا په انټرنیټي پاڼه باندې لیکل شوي چې دا غونډه به د دغه شورا د غړو او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په ګډون د نیویارک پر مهال د سهار پر 10 بجو پیل شي او په ځانګړي ډول به پکې د افغانستان لپاره د عمومي منشي د ځانګړي د ټاکلو په سر سلا مشورې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولي سرپرست نظیر احمد فائق د دې غونډې په اړه تېره اونۍ د تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په دې غونډه کې به د امنیت د شورا 2721 پریکړه لیک په اړه خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډسمبر 29 مرغومي 8 په 2021 پریکړه لیک کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کړې وه ترڅو د طالب مشرانو افغانستان سره تعامل ډیر کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د همدې پریکړې لیک د سپارښتنو پر اساس تېره اونۍ په قطر کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو یو غونډه هم جوړ کړې وه. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش څخه غوښتل شوی چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي ترڅو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي سپارښتنې په ځانګړې توګه د جنسیت او بشري حقوقو په برخه کې عملي کړي.